امام قرطبي رحمت الله علیه و ناشنا خبره ذکر کوي. وی امیر المؤمنین مامون الرشید د په دربار کې یو مجلس لګیده او په هغه مجلس کې به دنیا د پوهان خلک چې دوی به پکې شرکت کوي، علما، مفسرین، فقها، دانشوران، دا خلک به په هغه مجلس کې کېناسته او د فصاحت او د بلاغت او د کمال نه ډکې خبرې به پکې کېدې. یو موقع باندې دا مجلس ولګي، داسې یو ثقهدار سړی راغی مجلس ته، داسې ښه روب داب والا سړی دی او ښه سنجیده سړی معلومیږي چې په مجلس کې کېناستو نو داسې خبرې چې شروع کړې نو خبرې هم ډېرې داسې سنجیده او داسې د فصاحت او د بلاغت او د کمال خبرې کولې. چې کله هغه مجلس برخاست شه، ختم شو، نو مامون الرشید دا سړی راوغوښته، ځکه دا سړی ناشنا و، چېرته د بلې علاقې نه راغلی و، مخکې چېرته نه و راغلی، دی لومبی ځل و چې دې مجلس ته راغلی و. نو مامون الرشید تې تپوس وکړو، ویل دوسته ته د کوم ځای نه راغلی؟ ویل زه خو د پلاني ځای نه راغلی یم. ویل ښه ته د کوم دغه سره تعلق ساتې؟ ویل زه یهودي ما یهودي. ده ورله دعوت ورکړو، ویل اسلام نه قبلې؟ اسلام قبول که که نه موږ به تاله ډېر لوی عزت درکو او موږ به ستا ډېر غټ خیال وساتو، ته دا اسلام قبول که. دی ورته وایي زه پلار په نیکه یهودي ما او زه د خپل پلار نیکه دین او مذهب نه پرېږدم، زه نه پرېږدم دا. نو بیا خو زموږ د شریعت مسله دا ده چې لا اکراه فی الدین، په چا باندې جبر او زبردستي نشته چې په زور باندې څوک مسلمان کې. بس ورته ویل ټیک ته ستا خوښه ده. چې کله دا مجلس ختم شو او بل کال بیا راغی د دې مجلس د لګېدلو، نو چې مجلس ولګېده نو اوس دا سړی بیا راغلی دی دې مجلس نه، خو دا ځل د ده انداز بدل دی، د ده وضع قطع بدله ده، د ده شکل و شباهت عجیبه معلومیږي او د ده د خبرو انداز هم بدل دی، او چې خبرې شروع کړې نو ښایسته ښایسته د دین اسلام خبرې کولې. نو چې کله مجلس ختم شو نو مامون الرشید تې تپوس وکړو، ویل ته هغه پلانی سړی نه؟ ویل ولې نه یم؟ نو ویل ته خو یهودي وې او تا ته خو ما دعوت درکړی چې اسلام قبول کا او تا ویل چې زه د خپل پلار نیکه دین او مذهب نه پرېږدم. دا څه خبره ده چې ته مسلمان شوی او ایمان دې راوړی دی؟ د دې ایمان د راوړلو راز دې راته بیان کړه چې دا څه واقعه شوې ده او څه قصه شوې ده. هغه ورته وایي زه چې کله تېر کال ستا د دې مجلس نه لاړم، نو ویل زه ډېر فصیح او بلیغ یم، ډېر فصاحت او بلاغت سره خبرې کوم، او ویل زه خطاط یم، ډېر خوشخطه لیکل کوم، په خپله باندې خوشخطه لیکل کوم. ویل ما داسې کار وکړو چې د انجیل یوه زبردسته نسخه مې په خپلو لاسو باندې ولیکله، ډېر ښایسته ښایسته مې ولیکل په ښکلي انداز کې، او عیسیانو ته ورغلم، هغوی ته مې ویل چې ستاسو انجیل